السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره. یو ورورم پوښتنه کړې وه او بیا د ما خپله مې اراده مسلمانانو ورونو دغې مسلې ته مو فکر وي چې د عرفې په ورځ باندې چې انشاءالله د سې شنبې ورځ ده، د سهار لمونځ چې وسو نو تکبیرات تشریق دا په مسلمانانو باندې د فرض لمانځه نه وروسته واجب دي او بیا تر 14مې ورځې د ذوالحجې د مازدیګر تر لمانځه پورې، یعنی 14 د ذوالحجې چې 4 د اختر راځي د دې ورځې تر مازدیګر لمانځه پورې ویل کېږي، نو دا واجب دي چې ټول تقریبا 23 لمونځونه راځي. نو دغه لمونځونو کې دغه تکبیرات تشریق واجب دي او دغه واجبوالی چې دا د صاحبینو په مذهب باندې حنفي فقهاو فتوا کړې ده، لکه علامه ابن نجیم رحمه الله بحر الرائق کې نورو حنفي فقهاو هم لیکلي دي که سړی لمونځ تنها کوي په غم واجب ده، په مسافر هم واجب ده، په ښځه باندې هم واجب ده، په ټولو باندې واجب ده. فیجب على اهل القرى ايضا بان ياتوا بتکبیرات التشریق، اما عندهما فهو واجب على كل من يصلي المكتوبه، هرغه چا باندې چې هغه فرض لمونځ کوي په واجب ده، لانه تبع لها فيجب على المسافر والمرأة والقروي، والفتوى على قولهما في هذا ايضا، فالحاصل ان الفتوى على قولهما، نو د صاحبینو په مذهب فتوا ده په ټولو واجب د مسلمانانو ورونو. ډیرو خلکو دغه مسلې ته ډیر فکر نه وي، نو مسلمانانو ورونو کوشش وکړي چې دغه واجب الله عز وجل درنه پاتې نه کړي. الله پاک مو روغ جوړ لره، کامیاب اوسئ.